بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن په یو داسې ملګري پسې راغلی یم او ډېر لرې ورپسې راغلی یم، شمالي وزیرستان ته ورپسې راغلی یم او زمونږ ډېر خوږ ملګری دی، ډېر خوږ ژبې شاعر دی، ښکلي خیالات لري چې لا تر اوسه پورې یې چې کوم دی نو هېڅ قسمه په هلو ځلو کې حصه نه ده اخیستې، خو ماتې نه شعر و شاعري ډېره زیاته اورېدلې ده او زما ډېره زیاته خوښه ده. زه امید لرم چې ستاسو به هم د ده دا شاعري ډېره زیاته خوښه شي. خو ملګرو که چېرې ستاسو دا زموږ پروګرامونه خوښ وي نو دا در سره لایک کې، شیر کې او چینل در سره خامخا سبسکرایب کې چې زموږ حوصله افزایي وشي. نو ټایم مو ډېر نه ضایع کوو په خبرو باندې، ځکه چې ماښامې دی نو په خبرو باندې ټایم نه ضایع کوو. راځو د شعر و شاعرۍ طرف ته. د سیف الله درویش صاحب نه مخکې زه یو شعر خپل ویم چې مور او پلار را باندې ایښې ښکلې نومه شکلي دی، مور او پلار را باندې ایښې ښکلې نومه شکلي دی، شراب چې شي الټه ملګرو دا مې تخلص دی. سیف الله درویش صاحب ډېرې خبرې به نه کوو ځکه چې مینوال د شعر و شاعرۍ په انتظار دي. نو زه وایم څه دې خیال دی چې یو غزل راته نه چې بلکې یو دوه درې غزلې راته ووایه. انشاءالله وبه وي درته ارشاد جي ارشاد. غزل دی چې چرته خو لږ راشه د ماښام په ترنګي کې، چرته خو لږ راشه د ماښام په ترنګي کې، یاره زه یارېږم مدام په ترنګي کې. ډېر ښکلی. وی ته خو راغې یاره خو دا وخت د مینې نه دی، ته خو راغې یاره خو دا وخت د مینې نه دی، ډېر به شو زړګیا بدنام په ترنګي کې. او سوې سرو غرمو یم د دیدن په تمه تمه، سوې سرو غرمو یم د دیدن په تمه تمه، چرته خو زما وکړه اکرام په ترنګي کې. او د دې خړو پړو خلکو دا خړ کلی جنت دی، د دې خړو پړو خلکو دا خړ کلی جنت دی، چرته پکې وکړه ته قیام په ترنګي کې. ډېر ښکلی. او رک د خپله ځانه د یار سترګو خمارو کې، او رک د خپله ځانه د یار سترګو خمارو کې، او مخې له چې راشي ګلپام په ترنګي کې. او نن مې ګستاخي وکړه په شان د میکده کې، نن مې ګستاخي وکړه په شان د میکده کې، بیا به چرته نسکمه زه جام په ترنګي کې. ډېر ښکلی. او بیا بېوس لګیا دی، بیا درویش لګیا دی غزل لیکي په ماښام کې، بیا درویش لګیا دی غزل لیکي په ماښام کې، بیا پې چرته شوی دی الهام په ترنګي کې. ډېر ښکلی، ډېر مزېدار غزل. خو یو غزل راته بل هم ووایي یاره. بالکل جی ډېر ښکلی غزل، ډېر مزېدار غزل.